د ننګرهار پولیسو د یو لوی هوټل مالک او سوداګر له تښتونکو ژغورلی دی. د ننګرهار ولایتي ادارې ادعا کړې ده چې امنیتي ځواکونو په 6 ساعتونو کې د جلال آباد یو لوی ګرین پیزا هات رستوران مالک او سوداګر له تښتونکو له منګلو آزاد او خپلې کورنۍ ته یې سپارلی دی. د ننګرهار والي ویان عطاالله خوګاني تان ته وویل تېره شپه د ښار د 7 ناحیې په مربوطاتو کې د اجمل اکبري په نوم د پیزا هات هوټل مالک او سوداګر د تښتونکو له لوري تښتول شوی و چې د 6 ساعتونو پرلهپسې عملیاتو وروسته د تښتونکو له منګلو آزاد او خپلې کورنۍ ته روغ رمټ وسپارل شو. نوموړی وایي د یاد کس د تښتونکو د ډلې څخه د سره رود اوسیدونکي نور رحمان له 2 ارادي کرولا موټرو 1 میل کلاشینکوف او ځینو نورو توکو سره یو ځای نیول شوی و دی. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې د جاپاني سولې او روغتیایي خدمتونو د موسسې د مشر ناکامورا د وژنې 3 ورځې وشوې خو تر اوسه یې د قاتلینو درک معلوم نه دی.